ابراهیم علیه السلام په عراق کې په بابل ښار کې دا پیدا شوی دی او په هغه علاقه کې پیدا شو چې هغه د بت پرسته اړه وه په هغې کې به خلکو د بوتانو عبادت کو او د بوتانو د عبادت نه علاوه بعضې کسان داسې وو چې هغوی به د ستورو عبادت کو بعضې کسانو به د سپومې عبادت کو او بعضې کسانو پکې د انور عبادت کو نمرود بادشاہ ته چې وی چې یاره یو الګ به پیدا کېږي او داغه د وجې نه به ستا د بادشاهي او ستا د سلطنت او د حکومت به ختمیږي ناغه اعلان وکړه چې تاسو په دې کال باندې خپلو بیبیانو سره مه یوځای کېږئ خلکو د نمرود خبره ونه منله او بعضې خلک خپلو بیبیانو سره یوځای شو چې کوم بچی په هغې کال باندې پیدا کېدل او پیدا شو نو هغه نمرود وجلی دی حضرت ابراهیم علیه السلام اغم په دغه کال باندې پیدا شو مور یې وی چې یاره زما دا بچی دا نمرود یې مړ نه کې نو بار ته صحرا ته غرونو توخ کو په غرونو کې په غر کې یو غارو په هغې غار کې بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام تربیت کو چې کله ابراهیم علیه السلام تقریبا د 5 کالو شو او لږ غونتې غټ شو مور ځان سر را روان که چې کور ته بیا بوزم هر سیس په ابراهیم علیه السلام باندې ناشنا لګېده او هر سیس په ابراهیم علیه السلام باندې نوې لګېده د مور نه به د یو سیس تپوس کو مورې داسې دي داسې دي داسې دي بیا مور ته وایي چې یاره مورې زما رب څوک دی مور ورته وایي بچې ستا رب زه یم ځکه ستا تربیت ستا پرورش ستا پالنه زه کوم نو زه ستا رب یم الله وی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل من ولر اول وقت نه الله وی رشد و هدایت ورکړو وکنا به عالمین الله وی د داغه صلاحیت منګه تر اول وقت نه معلومه نو ګوره د مور ناجیبه تپوسو نه کوي مور ستا رب څوک دی او ته زما رب زما رب څوک ته وایي ستا رب زه یم ځکه ستا تربیت او پالنه زه کوم وایي مور ستا رب څوک دی او ورته وایي زما رب ستا پلار آزر هغه زما رب دی ځکه زما د هر څه خیال هغه ساتي بیا ورته وایي مورې د آزر زما د پلار رب څوک دی ورته وایي نمرود هم د خدای دعوه کړې وه نو ورته وایي مورې د نمرود رب څوک دی نو مور ته په دې مخ باندې یو څپېړه وښکوي چپ کا دا خبرې مه کوه اخو د ټولو رب دی د هغه رب نشته وایي نه مورې داسې نشي کېدی چې زما رب ته وایې زه یم نو د نمرود به هم یو ربي دا دومره کائنات د اونې بوټي دا په خپل وجود کې نشي راتلی د دې دپاره به یو خالق او مالک به د دې دپاره پلار یې بت پرستو قرآن یې د پلار نوم ذکر کړی دی آزر پلار به بوتان جوړول او په دې تفاسیرو کې یو تفاسیر دی مجاهد د دې تفسیر لوی امام تیر شوی دی نو هغه وی چې آزر د هغې بوت نومو چې د کوم بوت عبادت به د ابراهیم علیه السلام پلار کو د هغه عبادت به کو نو ځان له هغه نوم یې هود و آزر نو پلار به بوتان په خپلو لاسو باندې جوړول او دغه بوت پرستی وه رونو دا یو شرک و الله دې د شرک نه وساتي اوس دا بت پرستی شروع شوې ده کم وخت نه ده
او دا شرک دنیا ته راغلی د کوم وخت نه دی او شرک وای ستا شرک ستا وای او دا دنیا ته راغلی د کوم وخت نه دی نو ګوره الله سره په ذات کې الله سره په صفاتو کې او په خاص کارونو کې او په عبادت کې څوک شریکول دی ته ویل کېږي شرک الله سره په ذات کې هم څوک شریک نشتا که الله سره په ذات کې څوک شریک ګڼي نو دا شرک دی د الله خشته صفات دي پاغه صفاتو کې الله سره څوک شریک نشتا کاغه صفاتو کې وسره څوک شریک کینو دا شرک دی په افعالو کې الله چې کم کارونه کوي نو دا زوت نشو کوله نو پاغه خاص افعالو کې ک الله سره څوک شریک کینو دا شرک دی یا په عبادت کې الله سره څوک شریک نو دا شرک دی ته شرک وای اوس دا شرک دی دنیا تر کم وخت نه راغی نو تر کومه پورې چې حضرت آدم علیه السلام موجودو نو د زمکه په سرک باندې شرک بالکل نو دا شرک نو دا د نوح علیه السلام د پیدایش نه مخکې سموده دا شرک پیدا شوی دی د نوح علیه السلام د زمانه نه مخکې یو 15 کسانو دا ډیر زیات نیکان تیر شوی دی قرآن حکیم کې د هغه 15 کسانو نمونه په قرآن کې دا غي نمونه قرآن ذکر کړی دی ود شو سواع شو یعوش شو یعوق شو او نصر ود سواع یعوس یعوق او نصر دا یو 15 کسانو دا ډیر زیات نیکان دا الله عبادت پکاو او هر نیک سړی سره د انسان محبت او عقیدتی د خلق ور سره مینا و چې کله دا 15 کسان مړ شو دا نیکان خلق نو هغه خلق ورپسې ډیر زیات خپاو او د دې نیکانو خلق هغه قصې به کوله او خپاو ورپسې ډیر زیات شیطان ورله په انساني شکل کې راغی په هغه زمانہ کې دا مجسمه جوړول دا جایزو نو شیطان ورله په انساني شکل کې راغی چې د دې نیکانو خلقو مجسمه جوړه کې او دا مجسمه جوړول دا جایزمو نو هغه خلقو د دغه 15 نیکانو خلقو مجسمه دا جوړ کړي او چې په کوم ځای کې به دغه نیک سړی ناستو د الله عبادت وکاو نو هغه ځای کې هغه مجسمه او دغه شکل باندې چې بوت جوړ کړي هغه په هغه ځای باندې ودرو دا غوي شکلونه جوړ کړل نو شیطان وتوی چې تاسو دوی ته ګوره نو زس تاسو به پس ناسو هغه ته به تسلی او سکون اطمینان ملاويږي نو مجسمه جوړول جایز او دا غوي شکلونه جوړ کړل هغه شکلونو ته به قتل هغه خپل نیکان مشران به ورته یادېدل او دا غوي قصې به کوله نو پاغه باندې ځان خوشاله دا الله شان ته ګوره دوی خو د عبادت سوچ نو خو چې کله دغه خلق مړه شو او د دوی بچی بیا را پیدا شو او هغه بچی را لوی شو نو هغه بچو ته شیطان سوی وې د دې مجسمو عبادت شروع کې دا خو نیکان خلق تیر شوی دی او دا د غوی شکلونه دي نو چې تاسو د دوی عبادت کوي نو هغه نیکان خلق بر در نه خوشاله نو الله ته بیا ستاسو سپارښونه کوي دا داسې دا خلق هم داسې قمقل نه دي کله یو کافر نم تاسو کې چې رستا رب او سوک ته خالق ته سوک ته کافر به موي چې الله کله کافر نم تاسو کې چې زمکه او اسمان چا پیدا کړل دي کافر به موي چې الله دا دوی دغه مجسمو عبادت ولیکو قرآن فرمایي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا به منګه الله ته نږدې کوي زمنګ سپارش پکای سپارش کول د چا کار دی سپارش کول د نیکانو پیغمبرانو کار دی خو د الله د اذن نه بغیر څوک سپارش نشي کولی د الله په اذن باندې به سپارش خلق کوي
او جنت ته بوتلل او دنکول دا د الله کار دی دا به د نیک سړي له الله یو اعزاز ورکړي چې سپارش تو کا او زه به ستا سپارش قبول کم جنت ته به داخل کم نه انبیا به سپارش کوي شهدا به سپارش کوي صالحین به سپارش کوي خو باذن الله د الله په اذن باندې به کوي